جهان دی سنا خواندی مالک اليوم الدین یا جواد الكریم وانت قوی المتین فاستر عیوبنا انت غفار المذنب. د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د یو مسلمان ځانګړتیاوې. لا یزال بنیاز ذوالجلال. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د یو مسلمان ځانګړتیاوې. درنو اوریدونکو، په تیرو خپرونو کې تاسو واورېدئ چې د یو مسلمان لسمه ځانګړتیا دا ده چې د هغه زړه به د نفاق نه پاک وي، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپلې وینا کې موږ ته د منافق 3 نښې او 3 صفات بیان کړي ول، چې درېیمه نښه یې دا وه چې هغه به په امانت کې خیانت کوي. د امانت کلمه ډیره پراخه معنا لري، چې پایلې د هغو مالونو او امانتونو د ساتنې نه کیږي چې له چا سره څوک د موقت وخت لپاره ږدي. امانتداري دا امر کوي چې باید امانت په کامل صورت سره بیرته د هر ډول کمی او زیاتی نه د هغه څښتن ته وسپارل شي، لکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا کار کولو تر دې چې په خپل قوم کې محمد رسول الله ته د امین لقب ورکړی شوی و. خلکو به خپل هر ډول امانتونه رسول الله سره کیښودل، ان تر دې چې کله هجرت کولو حضرت علی کرم الله وجهه ته یې وظیفه ورکړه چې ته زما پر ځای باندې ویده شه او سبا ته بیا د خلکو امانتونه ور وسپاره. نو که چا په امانت کې خیانت ونه که، هغه کامل مؤمن دی، زړه یې د نفاق نه پاک دی. اما که څوک په امانت کې په اندازه د ذرې باندې خیانت کوي، هغه دې په دې باندې پوه شي چې کامل مؤمن نه دی، بلکې د منافق یو خصلت او یو عادت په ده کې موجود دی. انسان چې په هره رتبه کې اوسي، هغه په خپل مخ کې مسئولیتونه لري، ځکه ټول مسلمانان سرپرستان دي او د ټولو نه به د رعیت په اړه پوښتنه کیږي. پر همدې اساس باید خپل مسئولیت په ښه توګه سرته ورسوي، ځکه دا امانت دی. دا کم مسئولیت چې الله رب العزت ستا په اوږو باندې ایښی، دا یو امانت دی. ښوونکی معلم په خپل ښوونځي کې او په خپل درسګاه کې مسئول دی، طالب په خپلو درسونو کې مسئول دی، بزګر په خپل کښت کې مسئول دی، کارکوونکی په خپل کارځای کې مسئول دی، او ښځه په خپل کور کې مسئوله ده. لنډه دا چې درنو اوریدونکو، کوچنی او لوی، امیر او مور، دا ټول مسئول دي، او د امانت د غوښتنې له امله باید تل کوشش او پام د خپل مسئولیت ادا کولو ته راواړوي، او په پوره اخلاص سره خپلو کارونو ته ځان ورسوي، او د دوی په غاړه چې د نورو کوم حقوق دي، د هغوی لپاره باید هر ډول زحمت او تکلیف ته غاړه کیږدي. همدا اوس چې ښوونکي او معلمین زما خبرې اوري، هغوی د ځان سره سوچ او تصور وکړي چې دوی مسئول دي او دا امانت د دوی په اوږو باندې ایښودلی شوی. څومره دا امانت ادا کړی او څومره په دې امانت کې خیانت کړی. همدارنګه طالب او زده کوونکی چې په خپلو درسونو کې مسئول دی، او ښځه چې په خپل کور کې مسئوله ده،
څومره دوی خپل امانتونه او مسئولیتونه ادا کړي او څومره په خپل مسئولیت او امانت کې خیانت کړی. که یو کس له ټولنې نه د هغو امانتونو په اړه چې په ذمه یې دي بېتوجهي وکړي او په ادا کولو کې کوشش ونه کړي، د نورو حقوق به تر پښو لاندې شي او عمومي فساد به په ټولنه کې رامنځته شي. د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي یو کس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یې وپوښتل ای د الله رسوله قیامت کله دی؟ متى الساعة؟ قیامت کله دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې سائل د پوښتنې او د سوال په جواب کې وفرمایل کله چې امانت ضایع شي نو د قیامت د ورځې په انتظار اوسه. هغه سوال کوونکي بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې ای د الله رسوله د امانت ضایع کیدل به څنګه وي؟ محمد رسول الله ورته وفرمایل کله چې چارې نااهلو ته وسپارل شي نو د قیامت په انتظار اوسه. وګورئ نن زموږ په ټولنه کې او زموږ په وطن کې 80% یا 90% چارې نااهلو ته سپارل شوي. نو څنګه به دې مصیبتونو او دې بدبختیو سره موږ او تاسې لاس او ګریوان نه اوسو چې زموږ چارې نااهلو ته سپارل شوي او د قیامت انتظار هم باسه. هر څوک چې په هر ولایت کې ژوند کوي هغه دې د تعصب او د حسد پردې د سترګو نه لرې کړي ودې ګوري چې څومره چارې اهلو ته سپارل شوي او څومره نااهلو ته. نو که ښوونکی او معلم استاد بې پامه وي شاګردان ضایع کیږي. که پروګرامونه خرابه وي او د فساد لور ته روان وي ټول امت ضایع کیږي. او که د خلکو ضمیرونه په فساد کې ښکیل شي ټوله ټولنه به راونړیږي. او که علما فاسد شي حاکمان به بېباکه او لوبالي عمل کوي. او که حاکمان فاسد شي او چارې نااهلو ته وسپارل شي د قیامت په انتظار اوسئ. فساد العالم فساد العالم. چې کله په یو ټولنه کې عالم فاسد شي نو د هغې ټولنې ټول وګړي به فاسد شي. اما که عالم د قرآن پابند وي، د محمد رسول الله د سنتو پابند وي، د خرافاتو، د بدعات او د شرکیاتو په وړاندې سخته مبارزه او مقابله کوي، د دې مبارزې او د دې د کړنې د عمله به الله رب العزت د ټولنې ټول وګړي اصلاح کړي. همدغه د علماو فساد دی چې الله رب العزت په موږ باندې فاسد حاکمان بېباکه حاکمان مقرر کړي دي چې زموږ چارې ټولو نااهلو ته سپارل شوي. الله رب العزت دې د مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي. کیدای شي یو کس په خپله نیک وي خو د امانت په ادا کولو کې کمزوری وي، نو باید د امانتداري پر بنا چې دی په خپل ځان کې د مسئولیت د ادا کولو کمزوري ویني باید د خلکو د چارو نه ځان وساتي او قبول یې نه کړي. یو سړی د 5 وخته د مانځه پابند دی، نور ښه اعمال هم ترسره کوي خو د امانت په ساتلو کې هغه کمزوری دی. نو که په یو ټولنه کې او په یو حکومت کې دته څه مسئولیت ورسپارل کیږي باید هغه ځان ترې لرې کړي، ووایي چې زه نشم کولی. د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابی ذر غفاری رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قلت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه فرمایی چې ما محمد رسول الله ته عرض وکړه یا رسول الله ما په کوم ځای کې امیر یا کارګر نه ټاکې؟ حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه فرمایی کله مې چې دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل لاس په اوږه ووهلم او وی فرمایل ای ابو ذره
ته د امانت په ادا کولو کې کمزوری. امارات او مشري په دنیا کې امانت دی او په ورځ د قیامت کې د پښیمانتیا او رسوایی لامل جوړیږي مګر هغه کس چې د امانت په حق عمل وکړه او ادا یې کړه. جلیل القدر صحابي دی. سترګې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لیدلو یخې شوي. ژوند د محمد رسول الله په ملګرتیا کې تیر کړی دی. اما بیا هم محمد رسول الله ورته وایي انک ضعیفون. ای ابو ذره ته د امانت په ادا کولو کې کمزوری. او دا مسئولیت مشري او امانت د قیامت په ورځ د پښیمانتیا او رسوایی لامل جوړیږي. هغه مشران او هغه چارواکي چې خپل ژوند ټول په فساد منکراتو کې د قرآن او د الله نه لرې تیروي هغوی آیا دا امانت ادا کړی؟ هغه لوی مسئولیت چې الله رب العزت د دوی په اوږو باندې ایښی هغه مسئولیت دوی ادا کړی؟ کله هم نه. نو همدا ډول د امانتداري غوښتنه دا ده چې باید نه سیمهیز روابط، نه قومي روابط، نه ژبني روابط، نه واسطه، نه رشوتونه د افرادو په انتخابولو او منصبونو ورکولو کې دخالت ولري او نه باید مراعت کړی شي. نن ورځ چې موږ وینو هره چاره چې چارواکو ته سپارل شوې یا به هغه حاکم سره سیمهیز روابط لري یا به ورسره قومي روابط لري او یا به ورسره ژبنی روابط لري او یا به رشوت ورکوي. دا نه چې د دې چارې او د دې کار اهل دی، ظرفیت لري، استعداد لري، دې ته همدغه مسئولیت ورسپارل شوی. حاکم په مستدرک کې د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. عن ابن عباس قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من استعمل رجولا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان جميع المؤمنين. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چا چې یو کس په یو ټولګي د مسلمانانو باندې امیر وټاکه او په دې ټولګي کې بل داسې کس و چې د الله په وړاندې له ده نه غوره و نو یقینا ده د الله او رسول او د مؤمنانو سره خیانت وکړ. د والیانو نه نیولې د کوڅې د یو وکیله پورې هغه یا د سیمهیزو روابطو یا د قومي روابطو یا په ژبني روابطو باندې ټاکل کیږي اگر که هلته ډېر با استعداده او با ظرافته خلک موجود دي چې هغه د مسلمانانو هغه چارې په غاړه باندې واخلي. نو همدغه حاکمان چې چارواکي په هر ځای کې د واسطو، د رشوتونو او د روابطو پر بنا باندې مقرروي او هغو ته د مسلمانانو چارې ورسپاري، همدغو حاکمانو الله سره، د الله رسول سره او د مؤمنانو سره خیانت کړی. ټول مسلمانان زما په خبرو باندې پوهیږي او په خپل ټولنه کې او په خپل ولایت کې دا حال ویني. الله رب العزت دې د ټولو مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې ټولو مسلمانانو ته دا توفیق ورکړي هغه امانات او هغه مسئولیت چې الله دوی ته ورسپارلی هغه په پوره توګه باندې ادا کړي او د خیانت نه ځان وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. رب العالی نه شریک لري نه سیال، بېنیاز ذوالجلال، بېنیاز ذوالجلال، پخپل فضل مکړي له عذابونو آمینین یا رب العالمین، یا رب العالمین، پخپل فضل مکړي له عذابونو آمینین یا رب العالمین، یا رب العالمین. جهان دی سنا خواندی مالک الیوم الدین، یا جواد الکریم و انت قوی المتین، فاستر عیوبنا انت غفار المذنبین یا رب العالمین، یا رب العالمین.
درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من ولي من امر المسلمین شیئا فامر علیهم احدا محاباتا فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: څوک چې په یو کار د مسلمانانو د کارونو لپاره وګمارل شو، بیا یې څوک په دوی د کمې شخصي دوستي او مینې له کبله وټاکه، نو په هغه دې د الله رب العزت لعنت وي. الله رب العزت د هغه هیڅ نفلي او فرضي عبادت نه قبلوي تر دې چې دوزخ ته یې داخل کړي. مثلا په یو ولایت کې یو والی د حاکم لخوا مقرر کیږي او د هغه ولایت د خلکو چارې دی والی ته سپارل کیږي. نو بیا که دا والی په خپل ولایت کې د ځینې ریاستونو او د ادارو چارې د خپلو خپلوانو ته او دوستانو ته سپاري چې هغه استعداد هم نه لري، نو په همدې والي باندې د الله رب العزت لعنت دی. الله رب العزت د فرضي او نفلي عبادت نه قبلوي تر څو چې جهنم ته داخل نه کړي. نو د همدغې لوړې اسلامي امانتداري تر سوري لاندې ټول فرصتونه او استعدادونه په کار اچول کیږي او مصنوعي توپیرونه له منځ نه ځي او انسان ته د ده هغه کرامت چې الله رب العزت ورکړی بیرته راګرځي او پرته د نیک عمل نه بل هیڅ شی د ده د پرمختګ لامل نه ګرځي. ستا روابط که هغه سیمهیز وي، که قومي وي، که سمتي وي، که ژبني وي، ستا د پرمختګ لامل کله هم نشي ګرځېدلی. یوازینی شی چې ستا د پرمختګ لامل ګرځي هغه ستا نیک عمل دی او هغه مسئولیت چې ستا په اوږو باندې اچول شوی د هغه ادا کول دي. که چیرې متقي او پاک نفسه انسان د خلکو یا یو جماعت برای او مسئولیت په غاړه اخلي، نو د امانتداري احساس تر هغه بېخوبه کوي تر څو د هغوی حق په بشپړه توګه ادا نه کړي، او ان تر دې چې د یوې وړې مړۍ د خوړلو نه ډډه کوي او پوښتنه کوي چې آیا ټول مسلمانان دا ډول خواړه لري او که نه لري. نن ورځ زموږ د حاکمانو او مسئولینو د کورونو تر څنګ خلک د ولږې مري، هغوی د خوراک لپاره څه نه لري او د دوی په کورونو کې د ډوډۍ او د خوراک پر وخت قسمه او ډول ډول خوراکونه ایښودل کیږي. الله به د دوی نه پوښتنه نه کوي؟ الله رب العزت په حضور کې به دوی نه درېږي؟ الله ته به دوی جوابګوی نه وي؟ الله رب العزت په سورة احزاب کې 82 آیت کې فرمایي: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله رب العزت فرمایي من دغه امانت آسمانونو، ځمکې او غرونو ته وړاندې که، نو هغوی له اخیستلو او منلو نه ډډه وکړه او ترې وډار شول. خو انسان خپل که په رښتیا چې انسان ډیر تیری کوونکی او ډیر ناپوهه دی. اسلامي امت هغه مهال معنوي عروج او اخلاقي پرمختګ وکړه چې کله یې ځان ته په خپله امانتګر رهبران وټاکل او د دوی اخلاقو په اسلامي امت کې انعکاس وکړه. په دوی کې امنیت، امانت او وفا رامنځته کړه. کله چې د کسرا فاتحینو د کسرا بنګړي امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته راوړل، عمر ورته وکتل او وی فرمایل کومو کسانو چې دا ادا کړي امانتګر دي. علی رضی الله تعالی عنه چې هلته حاضر و وی فرمایل ته یې لیدلی وی چې عفت دې اختیار کړی، نو ځکه دوی هم عفت اختیار کړی. که تا وویني چې ظلم کوي او حق نه میل کوي، حق نه مخ اړوي، نو دوی به هم د حق نه مخ واړوي او امانت به تا ته ونه سپاري. نن ورځ چې اسلامي ټولنه ورځ تر بلې انحطاط کوي، شاته روانه ده. د دې انحطاط او د وروستوالي یو لوی لامل دا دی چې زموږ رهبرانو کې امانت نشته.
زموږ حاکمانو کې امانتداري نشته، د الله دین او قرآن ته پابندي نشته. نو کله چې هغه چارواکي چې دوی د خلکو چارې د هغوی په غاړه اچولي دي خپل حاکمان ویني چې مفسد دي، خیانتګر دي، بې عفته دي، نو هغوی به څنګه امانتدار وي، څنګه به باعفته او څنګه به باحیا وي. خپلو مشرانو ته ګوري. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم په وخت کې به مسافر له بغداد نه حضرموت ته سفر کولو، په داسې حال کې چې له الله رب العزت پرته به د هیڅ شي نه د ډار احساس یې نه کوه، ځکه د وخت حاکم په امنیت باندې مصروف و او ان له دې نه به ویره کوله که چیرې یو حیوان د عراق په ځمکه کې وښویږي او راوغورځېږي، الله رب العزت به د دې حاکم نه پوښتنه وکړي چې ولې دې لار نه برابروله چې دا حیوان وغورځېده او پښه یې ماته شوه. زما دعوتګره وروره، بلونکي، عالمه، خطیبه او مبلغه وروره، امانت یو ستر شان لري. لکه چې حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایی ما خطبنا نبی الله صلی الله علیه وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. رسول الله صلی الله علیه وسلم به هیڅ کله موږ ته خطبه نه ویله مګر دا چې رسول الله به ویل هغه کس ایمان نه لري چې امانت ونه لري او هغه کس دین نه لري چې عهد او تړون ونه لري. په همدې اساس په هغو مسلمانانو ځوانانو چې غواړي د اسلامي امت ژوند بیرته له سر نه پیل کړي، لازم ده چې خپل ځان سره له خپلو ورونو سره له خپل امت سره خپل دین سره امانتګر وي. په داسې توګه امانتګري یې په اخلاقو کې یو اصیل صفت وي. کله چې د خپل ورور سره ویني یا خدای پاماني کوي باید الله ته ځان امانت او د خپل عمل پایلې وسپاري، بیا به دا په دنیا او په آخرت کې کامیابه وي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. خالق دا عجائب او بدیع السماوات، یہ رب المخلوقات، یہ رب المخلوقات. سناوی داستا ټول نباتات او جمادات، هم ټول معدنیات، هم ټول معدنیات. سناوی داستا ټول نباتات او جمادات، هم ټول مدنیات، هم ټول مدنیات. یہ اللہ اکبر وایو ایاک نستعین، ایاک نستعین. یہ اللہ اکبر وایو ایاک نستعین، ایاک نستعین. جہان دی سنا خواندے مالک الیوم الدین، یا جواد الكریم وانت قوی المتین. فاستر عیوبنا انت غفار المذنبین، یا رب العالمین، یا رب العالمین. مصرف القلوب ہم آبادی الابد، یہ واحد الاحد، یہ واحد الاحد. یا حی یا قیوم سبحان فرد الصمد، یہ واحد الاحد، یہ واحد الاحد. یا حی یا قیوم سبحان فرد الصمد، یہ واحد الاحد، یہ واحد الاحد. دلوی قدرت سشتنی سلطان السلاطین، سلطان السلاطین. دلوی قدرت سشتنی سلطان السلاطین، سلطان السلاطین، سلطان السلاطین. جہان دی سنا خواندے مالک الیوم الدین، یا جواد الکریم وانت قوی المتین. فاستر عیوبنا انت غفار المذنبین، یا رب العالمین، یا
یا رب